سلامونه درنو لیدونکو، نن درته یو ریښتینی او د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پای وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوې نجلۍ به تل له خپل مور و پلار څخه پټه له خپل ملګري سره یارانه کوله. تل به ورسره په اړیکه کې و او خپل ډیر وخت به یې له هغې سره تیرو. په هفته کې به څو ځلې ورسره لیده کاته کول او دواړه به سره له کوره پټه په چکر تلل. دوی خپله اړیکه له ټولو څخه پټه ساتلې وه او هیڅوک هم پرې نه و خبر. یوه ورځ هلک نجلۍ ته وویل: ګرانې، خپل موټر مې دی، د دې نږدې ځایو ته د تګ څخه به تیر شو، ځکه ډېر ولاړو او راغلو. راځه چې نن یو نوي ځای ته په چکر ولاړ شو. نجلۍ ډېره خوشحاله شوه او دا خبره یې ورسره ومنله. دواړه درونټې ته ولاړل، خو نجلۍ بیرته راستنه نه شوه. څو ورځې وروسته د یوې نجلۍ جسد درونټې په اوبو کې وموندل شو، خو دغه جسد د هغې پیغلې نجلۍ دی چې د تېرې دوشنبې په ورځ یو هلک سره درونټې ته په چکر راغلې وه. ویل کېږي چې د انځور اخیستو پر مهال د نجلۍ پښه ښویېدلې او سیند ته ورغورځېدلې ده. د دې پر ځای چې هلک ورسره مرسته وکړي، هلک ترې تښتېدلی دی. نن ورځ یې مړی درونټې کې وموندل شو. که څوک یې کورنۍ پیژني، د انساني خواخوږۍ لپاره خبر ورکړي. دا د نجونو لپاره یو ستر درس او عبرت هم کېدلی شي چې د هلکانو په نرمو خبرو او دروغجنو وعدو دوکه نه شئ او د خپل عزت خیال وساتئ.